بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. گرانو کتونکو رمضان مبارک په مناسبت خصوصي خپرونه شروع کړې وه. د هغې د وړاندې کولو لپاره موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هم سره په دې خپرونه کې مختلفو علما کرام برخه اخلي. نن زموږ ممبر محترم شیخ ابو عبدالله عبدالاحد صاحب، شیخ صاحب محترم یو معروف دینی علمي او سماجي شخصیت دی. شیخ صاحب نه موږ شکریه کوو چې شیخ صاحب موږ ته خپل وخت راکړی دی الله خیر او ښه راغلاست ویو. شیخ صاحب تاسو مهرباني وکړئ. تاسو مخکې پروګرام کې دې ته رسېدلي وئ چې په رمضان مبارک کې ګانې بجانې دمګري د دې اورېدل کول دا ټول چې کوم دی د ایمان او د روژهدار لپاره نقصان کوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، الحمد لله تاسو مخکې ګڼ شمېر داسې محرمات واورېده چې د هغې نه ځان ساتل په عام حالت کې هم ضروري او فرض دي، خاص کر په رمضان مبارک کې د هغې نه اجتناب ډیر زیات ضروری دی. نو په هغې کې یو ګانې بجانې سندرې اورېدلو. دی باب کې څه وضاحت خو تاسو مخکې واورېده. هغه آیت مبارکه ما ویلی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. دی آیت مبارکه کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول تاسو مخکې واورېده چې هغه په الله باندې قسم خوړلو سره فرمایل چې دې نه مراد ګانې بجانې دي. دغه شانتې د عبدالله ابن عباس، د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم او دارنګې د جابر رضی الله عنه او د عکرمه او د سعید ابن جبیر او د مجاهد رحمهم الله او دارنګ د حسن بصری د دې ټولو ائمه تفسیر او صحابه کرام نه دا را نقل دي چې دا آیت مبارکه دا د ګانو بجانو حرمت کې نازل شوی دی. دغه شانتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد ته تاسو سوچ وکئ. هغې فرمایلي لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. خامخا زما په دې امت کې به داسې قومونه راځي چې هغې به حلال ګڼي الحر، حر څه ته وایي؟ الفرج یعنی شرمګاه ته. مطلب تی دلته حلال ګڼلو نه دا دی چې بدکاریانې، زناکاري، بدعملي دا به دې ته راواښکاره کیږي. یعنی کوي به یې داسې لکه سرنګ چې یو څوک یو ګناه جایزه ګڼي دغه شانته کې به یې کوي بغیر د څه پروا کولو. دویم والحریر او د ریخمو استعمال به دې روا او جایز ګڼي. والخمر او شراب نشاور شینا د دې استعمال به دې روا ګڼي. والمعازف او ټنګ ټکور والا آلات دا به دې روا ګڼي. نو عزتمندو دا د هغه امتیانو حال نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې کوم حرامو ته د حلال غونتې خیال او فکر کوي. عزتمندو مونږ تاسو ټولو مسلمانانو له د دې ګانو بجانو او د دې شیونو نه ځان ساتل فرض دي. دا زمونږ ستاسو د روجې د ماتولو ذریعه جوړېدی شي، دا د روجې د فضول او لغوې ګرځېدو سبب جوړېدی شي، ځکه دا ډېر غټ ګناه ده او د دې ګناه په وجه باندې د انسان په روژه باندې سخت بد اثر راځي. دغه شانتې انسان به د تمام محرماتو نه ځان ساتي. کوم څه چې الله په بنده باندې حرام ګرځولی دي، که هغه اقوال دي که هغه اعمال دي، د هغې نه به د ځان په هر حال کې بچ ساتي. او همدغه زموږ ستاسو نه مطلوب تقوا ده. الله عز وجل په دې روژه نیولو موږ تاسو ته همدغه چل راښیي چې ای زما بنده ته زما د رضا کولو لپاره حلال خوراک، حلال څښاک او حلال مباشرت پرېږدې. نو په غیر رمضان کې بیا د حرامو نه ځان وساته. حرام خوراکونه، حرام څښاکونه، حرام ویناګانې او حرام مباشرتونه د دې ټولو نه اجتناب او پرهیز وکړه. او بیا عزتمندو دا تاسو سوچ وکئ، الله عز وجل ته چې یو انسان په تقرب حاصلولو کې هغه حلال شیزونه پرېږدي په عام رمضان المبارک کې او وروستو بیا الله عز وجل
لپاره د حرامو نه ځان نه ساتي نو داسې انسان د ده مثال څنګه راځي؟ اهل علمو یې داسې مثال ورکړی دی لکه چې نوافلو باندې الله ته ځان نږدې کوي او د فرایضو انتهاک بې حرمتي کوي، هغه نه ادا کوي. الله ته ځان نږدې کول غواړې، روژه د هغې دپاره نیسې، نو دا خو لازم ده چې هغه کم څیزونه تا باندې الله حرام کړي دي هغه به بالکل پرېږدې. لکه مخکې تاسو د هغې نه دروغ او د دروغو ګواهي، چغلخوري، داسې ورسره نور د ملاوټ قسم حرمت، دا تاسو واورېده عام ظلمونه، ظلم زیاتی په خلکو د هغې په مالونو کې او د هغې په وینو کې، د هغې په عزتونو کې، دې نه به انسان ځان ساتي. د لغو نه او دارنګې خواهش انګیز خبرې چې هغه انسان لا ګناه طرف ته آماده کوونکي وي یا بل کم قول باطله، هغې نه به ځان ساتي مسلمان بنده د الله. ځکه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. وایي دا روژه صرف د خوراک او څښاک نه ځان بندولو ته نه ویلی کېږي، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا فرمایلی چې دا د لغوې نه کم کارونه چې مونږ تاسو لپاره لا یعنی بې فایدې دي، نه ترې راته دنیا کې څه فایده میلاویږي نه ترې آخرت کې، د هغې نه ځان ساتلو ته ویلی کېږي. والرفث او دارنګې د خواهشاتو خبرو نه ځان ساتلو ته ویلی کېږي، بلکې د جنگ جګړو نه به هم ځان ساتي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن صابک احد او جهل علیک، که یو څوک تا ته کنځلې کوي یا تا سره جهالت کوي نو ته به ورته څه وې؟ فلتقل انی صائم، دا به ورته چې زه خو روژېدار یم، انی صائم، زه خو روژېدار یم. مطلب دا کلماتو ته بیا بیا کا، د هغه د جهالت جواب ته په جهالت مه ورکوه، د هغه د جهالت والا عمل د هغې مناسب جهالت ورسره ته مه اختیارو، د هغه د جګړې مقابله کې ته جګړې باندې بډې مه راکاږه، د هغه د کنځلو جواب په کنځلو مه کوه، بلکې ووایه چې زه خو روژېدار یم. څه مطلب؟ که ته دا خبرې کې کوه زما روژه ما د دې نه راایساروي چې زه دا کار وکړم. او که انسان داسې ونه کړي نو دا یقین وساتئ. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ډیر کرتې روژهدار داسې وي چې د هغه د روژې د نیولو نه برخه صرف ځان وږی ساتل او تږی کولی، بس دقه برخه یې ورسېده. کوم چې په روژې الله اجرونه ورکوي، فایدې بدن ته ورکوي او خیرونه ته میلاویږي، هغې نه دی محروم شو. ورب قائم حظه من قیامه السحر، او ډیر کرتې د تهجد ګزاران نه داسې شته چې هغې ته د تهجد د قیام تکلیف اوچتولو نه علاوه بل څه ثواب او اجر او خیر فایده په لاس باندې نه راځي. دغه شانتې د امام احمد رحمه الله مسند کې دغه خو الفاظ د ابن خزیمه رحمه الله چې هغې را نقل کړو خپل کتاب کې، امام احمد رحمه الله داسې الفاظ سره دا خبر را نقل کوي د نبی علیه السلام کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډیر د روژېدارو نه داسې شته چې هغې له د روژې نه د لوږې نه علاوه بل څه په لاس نه ورځي. وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، او ډیر د قیام او تهجد ګزاران نه داسې شته دی چې هغې له د تهجد د هغه بېخوابۍ او ځان کړول نه علاوه بل څه شی په لاس نه ورځي. نو عزتمندو هسې نه په دغې خلکو کې رانه شو، باید چې موږ تاسو د هر بې فایدې لا یعنی خبرې او کار نه چوټي وکړو. او په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دا هم راغلی دی اذا کان یوم صوم احدکم، کله چې تاسو کې د یو چا د روژې والا ورځي فلا یرفث، نو دله دا نه ده پکار چې دی داسې خبرې وکړي چې هغه خواهشات بړکاوهونکي وي، جنسي خواهشات د انسان راوچتوي، ولو که هغه انسان د خپل اهلیې سره ولې نه کوي، داسې قسم خبرې به نه کوي. بیا لا چې ګوره انسان ګانې بجانې اوري، اخو داسې ده لکه زنا لپاره چې یو چا باندې دم او منتر دی پې شروع کړی چې بدکارۍ او بدعملۍ له تیارې. نو لہذا عام رفث نه نبی علیه السلام منع کوي چې د روژې په ورځ باندې به رفث نه کې، جنسي خواهشات بړکاوهونکې خبرې به نه کې، ولا یسخب او چغې به هم نه وخي. روژه کې که ستاسو خیالي بازار کې شور غوغا جوړه شي لکه سړی روژې راخستی، نبي علیه السلام خو روژېدار ته دا تعلیم ورکوي چې چغې به نه وی. فإن صابه احد، کچر یو تن لګي شو هغه د ته کنځلې کولې او قاتله یې ورسره جنګ کو، فلیقل انی امرؤ صائم، دا دې ورته په جواب کې وایي چې زه خو روژېدار یم.
ته که کې دا خبرې زه تاله به زیبی زما روژه ده، زه خپله روژه په تا نه خرابوم. دا روژه ډېر عظیم عبادت دی، په داسې ګډ وړو به موږ خرابو نه. باید چې موږ تاسو د خپلې روژې تحفظ وکړو. بعضې سلفو دا فرمایلی دي اهون الصیام ترک الطعام والشراب. آسانه روژه هغه دا ده چې خوراک او څښاک بند که. اصل روژه خدا نه ده. اصل روژه څه شی ده؟ خواهشات چې ستا کوم دي هغې له هم روژه ورکه. او دغه شانته کې ته خپل غوږونو له هم روژه ورکه. غیبت، چغلي، دروغ وغیره دا پې مه اوره او بدې خبرې پې مه اوره، ګانې بجانې پې مه اوره. سترګو له هم روژه ورکه او د هغې په وجه باندې ته حرام و نارواو ته مه ګوره. لکه ګوره دا د جابر رضی الله عنه نه را نقل دی، هغه فرمای کله چې ستا روژه نو باید چې ستا غوږونه تا سره روژه د خولې څه ګناه کړی ده چې ته ورته خوراک او څښاک نه ورچې او غوږونو ته چې کوم دی چغلخوري ستا هغې ته دې ښه غوږ ایښی، غیبت ته دې غوږ ایښی، ګانو بجانو ته دې غوږ ایښی، نور د فساد خبرو ته دې غوږ ایښی، حرام پې اورې نه. عزتمندو څنګه چې ته د خولې له خوراک اسکاک اچولو نه ځان ساتي او دا ګناه ګڼې، نو غوږ باندې هم ناروا خبرو نه روژه وساته. وبصرک او ستا دا سترګې دې ستا سره روژه نیونکي شي. کوم تصاویر دي اوس ویډیوګانې دي دا کتل چې هغه د انسان لا خواهشاتو بړکا وهلو ذریعه جوړیږي، بې حیایۍ طرف ته آماده کولو ذریعه جوړیږي. دغې نه او بالکل دا خپلې سترګې ټیټې کړي. په عام معاشره کې چې زنانه کله مخې له راشي نو هغې کې هم نبي علیه السلام او قرآن موږ تاسو ته دا تعلیم راکوي چې سترګې ټیټې کوي، نظر کته کوي، ګورې به ورته نه، نو د سترګو هم روژه وساتي. ولسانک دغه شان ستا دا ژبه دې هم تا سره روژه وي، داسې خبرې پې مه کوه چې هغه خبرو په وجه باندې ستا روژې ته نقصان ورسیږي. لسان به د څه نه موږ تاسو محفوظو؟ نو ګوره د دروغو نه، د چغلخورۍ نه، د غیبت نه وغیره چې سم خبرې مخکې موږ ذکر کړي. دغه شانته کې بیا ورپسې فرمایي چې ستا دا ژبه دې تا سره روژه ونیسي د دروغو نه، د محارمو نه. ودع ازل جار او دغه شان ګاونډي ته اذیت ورکول دا هم پرېږده. ولیکن علیک وقار و سکینه او باید چې ته روژهدار نو په تا باندې یو وقار و سکینه ستا د روژې وښکاره کېږي. داسې دې نه چې ستا د روژې تا باندې څه ظاهر کې علامه نه ښکاري. ولا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سوا. داسې مه کوه چې ستا د روژې والا ورځ او د بې روژې ورځ دواړه د یو شی. په بې روژې کې چې څنګه تا فضولیات ویل او کول دی هغه شان اوس هم کې نه، دواړو کې فرق راوله. عزتمندو مونږ تاسو له پکار دی چې د خپل روژې ډېر خیال وساتو. یو شاعر ډېر ښایسته شاعر ویلی دی اذا لم یکن فی السمع منی تساون. کله چې زما غوږونو کې ځان ساتلو صفت د هر څه د اورېدلو نه نه وي. وفي بصري غص او زما دا سترګې راټیټېږي نه. وفي منطقي صمت او زما په خبرو کې چپوالی نه. فحظي اذن نو زما برخه په دغه وخت کې من صومي زما د روژې نیولو نه الجوع والظمأ صرف تنده او صرف لوږه ده. بس صرف ځان مې وږی تږی که نور خوراله د روژې هغه خیر میلاو نه شو. په روژه موږ تاسو نه الله تعالی هغه بندگان جوړوي چې هغه الله ته محبوب دي. الله ته محبوب څوک دي؟ متقیان. الله د چا نیکۍ قبلوي؟ انما یتقبل الله من المتقین. الله د متقیانو اعمال صالحه قبلوي. روژه موږ تاسو له څه راغلی؟ دې دپاره لعلکم تتقون چې تاسو نه متقیان بندگان جوړ شي. متقیان به کله جوړیږي چې د دې آدابو ټولو به کې انسان خیال وساتي. او بیا وایي فإن که زه داسې ووایم چېرې ما خو نن ورځ روژه نیولې وه او زما غوږونه سترګې زما ژبه دا پکې ما محفوظ کړې نه وه نو دا هسې به ما ویلي، خو حقیقت کې روژه دغه نه ده. الله دې زمونږ ستاسو روژې ښایسته صحیح روژې وګرځوي. ابن رجب رحمه الله فرمایلی دي وسر هذا او راز د دې روژې څه شی دی؟ ان التقرب الى الله تعالی چې الله عز وجل ته ځان ورنږدې کول بترک المباحات په پرېښودلو د مباحو. اوس ګوره خوراک حلال دا خوړل مباحو او څښاک حلال
د دې څکل مباح او مباشرت حلال د دې کول مباح د دې په پرېښودو باندې انسان ځان الله ته ورنږدې کوي د روژې د نیولو په شکل وایي دا ستا نه مکمل کیږي الا بعد التقرب الیه بترک المحرمات مگر پس ته د دې قربت حاصلول نه الله تعالی ته چې ته حرام هم پرېږدي چې حرام دې پرېښودو نو بیا د دې مباحاتو په پرېښودو باندې ته الله ته ځان ورنږدې کې دا ستا فایدهمند ګرځي او بیا فمن ارتکب المحرمات څوک چې د محرماتو ارتکاب کوي هغې نه ځان نه ساتي بریک نه نیسي او بیا د مباحاتو په پرېښودو ځان الله ته نږدې کوي وایي د ده داسې مثال دی من یترک الفرائض چې د فرائض منځونه خو نه کوي فرائض ذمهواریانې نه ادا کوي ویتقرب بالنوافل او الله ته ځان ورنږدې کوي په نوافلو تهجد لخه پړانګ دی او 5 وخت لمونځ ته املا ماته ده نو په دغې باندې بیا د ده تقرب الله ته څنګه راځي لاول انسان له پکار دی چې د دغې حرامو نه ځان وساتي الله دې موږ تاسو ټول له د دې توفیق را نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم کو خپل پروګرام ته حاضر شو چې تاسو پوښتنه دا ده روژه څنګه فرض شو او د فرضیت مراحل څنګه تکمیل شو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام و سامعین عظام شیخ صاحب محترم پوښتنه وکړه چې دا روژه څنګه فرض شوه او د فرض کېدلو هغه مراحل څنګه تکمیل ته ورسېده نو عزتمندو تاسو ته پته ده د ټول نه اهم څیز په اسلام کې هغه د رب العالمین معرفت دی په صحیح توحید عقیدې سره د الله پیژندل دا د هر فریضې نه ډومبنۍ فریضه ده نو قرآن کریم چې کله ډومبی نزول د دې شروع شو هغه وخت نه تر د 2 کال د هجرت پورې د الله عز وجل معرفت په قرآن کریم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین ذریعې سره ښه کامل و مکمل طریقې سره وشو چې په هغې سره خلکو خپل رب په صحیح معنو کې وپېژنده دا یو اهم خبره ده چې د خپل رب پیژنګلي موږ تاسو له د څه نه پکار ده افسوس دا دی چې ډېر خلک د خپل رب پیژنګلي د قرآن کریم او احادیث مبارکو د لارې نه کوي تاویلی ماویلی پسې ځي حالانکې دا قرآن الله را لیږلی دی دپاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را لیږلی دی دپاره دی چې موږ تاسو ته په شرعي اصولو سره د خپل رب تعارف وکړي چې موږ د خپل رب صفات څنګه ومنو د هغه حقوق څنګه وپېژنو هر څه تفصیلات دا نبی علیه الصلاة والسلام کړي او قرآن پیش کړي دي د الله عز وجل په وحي سره راغلي غرض د خبرې مې دا چې خلکو کله د الله معرفت حاصل کو دا ډومبنی رکن اسلامي و د الله د وحدانیت ګواهي او د رسول الله د رسالت نو بیا 2 نمبر کې د مونځ قیام دا حکم راغی او دغه دواړه کارونه جاری بیا ورپسې 3 مرحله کې څه وخت پس د زکات مسله راغله نو 4 مرحله کې 2 کال د هجرتو چې د رمضان المبارک د روژو د فرضیت مسله راغله او نبی صلی الله علیه وسلم د دغه 2 کال د هجرت روژې ونیولې بیا نو چې شمیر کې داسې وا چې 2 کال 3 کال 4 5 شپږم 9 8 او بیا ورپسې 9 او 10 9 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک روژې وساتلې دا 9 کاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژې وساتلې نو دغه هغه فرضیتو د روژو چې د هغې په زمانه کې راغی او منسوخ شوی نه دی او قایم پاتې دی تاسو سوچ وکئ دا انسان د یو څه نه راړول دا په هغه صورت کې چې کله د محبوب او خوښ شی نه دي دا لږ ګران کار دی نفس ته د هغې نه صبر کول ځان کټ کول دا یو مشکله خبره ده ابن قیم رحمه الله فرمایلی دي چې هر کله د نفسونو د خپلو مالوفاتو او شهواتو نه راړول دا یو ګران کارو او دا د نفسونو ته ډېر سخت
تمامېده. نو د دې وجې نه الله عز وجل هم پکې د دې خلکو د نفسونو رعایت وکړو. فرضیت د رمضان المبارک دی وسط د اسلام ته یعنی د هجرت 2م کال ته راورسو. مخکې تاسو سوچ وکئ د نبي صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتدا نه کافي کلونه تر دې ځایه تیر شوي 14 کاله خو د مکی دور دی او ورپسې 1 کال د هجرت تیر شوی 2م کال د هجرت روان دی. نو بیا الله عز وجل چې دا حکم نازل کو نبی علیه الصلاة والسلام 9 کاله روژې وساتلې. لومبنۍ بیا د رمضان روژه فرض شوې ده او کنه د دې نه مخکې بله کومه روژه هم فرض ده. دی کې د اهل علمو اختلاف دی. د بخاري شریف د روایاتو نه داسې معلومیږي ځینې اهل علمو د هغې نه دا استدلال کړی چې لومبنۍ کومه فریضه راغلې وه نو دا د رمضان په ځای باندې د عاشورې د 10 محرم چې کومه روژه دغه روژه راغلې وه. ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړي صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم د عاشورې 10 محرم روژه ساتلې وه او د دې د نیولو خلکو ته حکم کړی. فلما فرض رمضان ترک هر کله چې د رمضان روژې فرض کړی شوې نو هغه روژه پرېښودی شوه. څنګه پرېښودی شوه؟ هغه فرضیت یې پرېښودی شو. ځکه وروسته بل روایت کې د هغې وضاحت راځي. وکان عبدالله لا یصومه الا ان یوافق صومه. بیا به د 10 محرم روژه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه نیوله او که د دغه نفلي روژو کې به 10 محرم راغی نو وبې نیوله. داسې خاص خصوصي به دا نه نیوله. د عایشه صدیقه رضی الله عنها په روایت کې صحیح بخاري کې داسې راغلی دي ان قریشا كانت تصوم یوم عاشورا چې عاشورا 10 محرم والا روژه دا به قریش خلکو جاهلیت زمانه کې هم نیوله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په روژې نیولو باندې حکم وکړو او دا حکم جاری روانو تر کوم وخته حتی فرض رمضان تر دې چې رمضان المبارک روژې فرض شو. نو چې کله د رمضان المبارک روژې فرض شوې نو هغې سره دا حکم منسوخ شو. خو څنګه منسوخ شو؟ آیا داسې منسوخ دی لکه بیت المقدس نه بیت الله طرف ته لمونځ کولو کوم حکم چې راغی نو هغه بیت المقدس والا عمل اوس هغې باندې عمل نشي کېدی. بعضې سادهګان زه تللی وم عمرې ته نو هلته مې ولیده مسجد قبلتین کې زړې قبلې بیت المقدس طرف ته هم 2 رکعته لمونځ وکړو او بیا بیت الله شریف ته هم پکې 2 رکعته لمونځ وکړو. نو ما ترې تپوس وکړه لکه دا هم ولې وکړو؟ وایي دې جومات ته مسجد قبلتین ولې وایي؟ نو ما ورته دا داسې چلو چې په دې کې کله الله عز وجل حکم بیت الله طرف ته د مخ کولو راولېږه نو په دغه ټیم باندې دا خلک صحابه کرام خبر نو د قبلتین مسجد والا. وروسته د مازدیګر مانځه کې دی او یو کس ورله راغې خبرې ورله ورکه نو دوی د مانځه په دوران کې بیت الله طرف ته راوګرځېدل نو یو مونځ دی دواړو اړخونو دواړو قبلو ته کړی ځکه ورته مسجد قبلتین وایي. او دی وی نه دا ته نه پوهېږي وایي دا ورته دې وجې نه وایي سادهګان خلک وایي دا ورته دې وجې نه وایي چې دې جومات ته راشي نو 2 رکعته به دې قبلې زړې ته وکړي او 2 به دې بلې ته وکړي. حالانکې د ټول امت اتفاق دی چې دغې قبلې ته لمونځ کول اوس منسوخ دي. نو آیا دا روژه د عاشورې دا داسې منسوخ شو چې د رمضان د فرضیت نه بعد د هغې نیول ګنې ګناه شوه؟ نه. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من شاء فلیصمه. اوس که د چا خوښی نو استحباب مرحله کې هغه روژه شته دی که د عاشورې روژه وساتي نو ودې ساتي. ومن شاء افطر او د چا چې خوښی بس نه دی ساتي کوجه دی کی او په دې کې الله عز وجل بندله د 1 کال ګناه معاف کېدو عمره اجر ورکوي. دونه اجر پکې شته دی. بیا راغله خبره د رمضان مبارک فرضیت ته چې رمضان مبارک کله فرض شو نو د دې د فرضیت مراحل به څنګه د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.